بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیلم چې روغ جوړ به وي. راځئ نن په پروګرام کې یو ډیر مهم موضوع چې واټرمارک ده په دې خبرې وکړو چې واټرمارک څه شی ده او د څه لپاره استفاده کیږي. کله به هم تاسو داسې هغه سره یو کتاب سره مخ شوي وي چې دغه کتاب په متن کې یو نوم لیکل شوی لکه احمد، محمود یا د هغه کمپنۍ چې کوم چې یو کورس وي د هغه نوم به دلته لیکل شوی لکه افغان سجمال الدین خصوصي ښوونځی یا همداسې بل کلام الحق ښوونځی یا همداسې نور د مکتب نوم یا د یو کورس نوم دا به یو د یو کس نوم لیکل شوی. نو دا څنګه لیکل کیږي؟ یا ټول کار د واټرمارک ده او ډیر مهم موضوع ده، باید زده کړئ. تاسو کله واټرمارک ته راسئ، واټرمارک کې به لومړی تاسو ته دلته یو څه درکړي، چوایسونه به درکړي، انتخابونه به دلته تاسو ته درکړي چې تاسو که چیرته دا غواړئ، یعنی دا به تاسو ته ډیولپډ غوندې کړي دي مایکروسافټ کمپنۍ. که چیرته دا استعمالول غواړئ چې په دا متن کې مراسي لکه دا ورته انتخاب کوي، ګوره کانفیډنشل ډایرکټ راغی په هر صفحه کې دا څه کوي راځي. اوس په دا کانفیډنشل څه ته ویل کیږي او څه په خاطر استفاده کیږي؟ کانفیډنشل هغه اسنادو ته واټرمارک ورکول کیږي چې هغه ډیر محرم یا هم ډیر مهمه وي. که چیرته یو اسناد ډیر مهمه وي نو کانفیډنشل ورته انتخابیږي. یو دفتر کې یو بل ځای کې چې دا کله یو کارمند ګوري چې کانفیډنشل واټرمارک ورته شوی، مطلب دا ډیر محرم دی، باید هر څوک دا اسناد ونه ګوري. نو دا تاسو کولی شئ په ډایلاګ په توګه هم د کې څه کوي داسې ورکوي. ښه، دا خو تاسو ته د دغه افیس پروګرام یا ورډ پروګرام تاسو ته ډیولپ کړي دي. دا دلته بل راځي ډو ناټ کاپي، مطلب که دا ورته انتخاب کوي چې مطلب دا نوټ کاپي کوئ مه در سره، بل چې دا په دې ډول هم تاسو څه کوی شئ راوستی شئ. بل مور واټرمارک که چیرته تاسو نیټ وي نو نیټ در سره وصل، بیا اوس خو موږ سره نیټ نه ده وصل، نو تاسو باید نور واټرمارکه له هغه څخه څه کوئ لاسته راوړئ. خو دا زه باوري یم تاسو ته نه په در نه راځي چې مطلب تاسو آنلاین له هغه څخه څه وکړئ، درخواست وکړئ چې واټرمارک ته کړي، ځکه هر یو کس په خپل زړه باندې ټکي اټکوي. ښه، دا خو صحیح ده، کانفیډنشل یا ډو ناټ کاپي دلته راغی. زه غواړم چې زما خپل نوم راسي دلته، نو هغه به څنګه کوم؟ بیا به راسي کسټم واټرمارک ته. کسټم واټرمارک ته چې راغلی دلته به تاسو ورته چی کوئ، کلیک کوئ چې ډو ناټ کاپي لرې که، دلته زما نوم ورکه، پښتو نوم ورکه، انګلیسي نوم ورکه، هر څه چې ته غواړې هغه ته چی کوئ ورکولی شي. زه ورته وایم چې دلته ورکه محمدي ورکه، لیکم محمدي ورک او اوکې که اپلای که. خو تاسو وګورئ زه کنسل کوم، تاسو وګورئ محمدي په دا ټول هغه کې څه راغلی ده، مطلب واټرمارک یې واخیسته. ښه، یو کس وایي صحیح ده، دا خو صحیح ده، محمدي مې ورکه. تاسو په هر ژبه کولی شئ چې ورکړئ. یو کس وایي چې زه غواړم دا فنډ یې بدل کړم، دا فنډ مې نه دی په کار، راسه دلته فنډس ته راسه. مختلفه فنډسونه دي چې هر یو تاسو ورته انتخابوئ، لکه زیاتره خلک بهیج زر انتخابوي. بهیج زر که چیرته انتخاب کوي، بهیج زر زیاتره پښتو کې خلک کاروي. بهیج زر انتخاب که، بیا اپلای که، بون لک ډیزاین فنډ سي بدل سه. او همداسې که سایز غواړئ، سایز کوچنی کوي، راسته د چې نه څه کوي اپلای که، سایز یا کوچنی سه، تاسو وګورئ څومره کوچنی سه. که چیرته غواړئ دا چې کوي 450 اوکې اپلای که، دومره غټ سه. که چیرته غواړئ نور هم غټ کړئ، راسته 160 ورته کلیک که، اپلای که، 150 نور هم غټ شه. که تاسو غواړئ چې 140 تاسو په خپل من دلته ورته لیکای شئ چې دومره. زه ورته وایم چې ما سره دا څو 200 سي، 200 ورته ولیکه او څوک اپلای که، دومره غټ شو. ښه، دا خو صحیح ده. یو کس وایي زه رنګ تغیرول غواړم، نو راځه دلته بل اپشن ده کلر په نامه، کلر ورته انتخاب که، څه رقم کلر، زه ورته وایم دا کلر غواړم، اپلای که، ډایرکټ رنګ یې بدل څه غواړم، دا نه بل رنګ غواړم، څه رقم رنګ غواړې، زه ورته وایم دا رنګ غواړم، اوکې که اپلای که، ډایرکټ دا رنګ یې واخیسته. ښه، دا خو صحیح ده. یو کس وایي زه داسې عمودي غوندې نه غواړم، مطلب دا خو اوس داسې هغه شکل باندې ده لکه مایل غوندې. یو کس وایي زه داسې غواړم چې داسې په هغه شکل باندې وي، افقي شکل، بیا ته راسې هاریزنټل انتخاب کوئ، اپلای کوئ، دا به تاسو هاریزنټلي داسې راسي صفحې په منځ کې. نو ډایلاګ زیاتره خلک ډایلاګ چې کوي ډایګونل انتخابوي. بل چې دا اپشن څه کار کوي؟ دا اپشن دا کار کوي که چیرته غواړئ همدغه د لږ واضح ښکاره سي و سیمي ټرانسپرنټ، اوس دا انتخاب که، اپلای که، تاسو وګورئ دا هغه لږ واضح سوه. زه به دا اوس بیرته بیا کلیک اپلای که، تاسو وګورئ چې د ټکسټ خیره شول. نو دا موږ سره واټرمارک. ښه، دلته یو پوښتنه پیدا کېږي چې یو کس وغواړي دلته عکس راوړي، هغه به امکان لري؟ هو، ولې نه لري؟ دا به څه کې، ته به کنټرول زیډ کې یا راسې پیکچر انتخاب که، پیکچر مو چې انتخاب که، نو بیا پیکچر سلیکټ پیکچر ته راسه. سلیکټ پیکچر کې بیا ورته وایه چې
چې ته راسه ورک آفلاین ته راسه. ورک آفلاین کې به دلته تاسو سره مختلف هغه خپل عکس یا لوګو زیاتره خلک د خپل مربوطه د کورس لوګو یا هم د خپل کمپنۍ لوګو پې لګوي چې پته ولګي یا پانتونونه د خپل هغه لوګو پې لګوي نور ټول کتاب معلومات یې پې خو د واټرمارک کې د عکس ورکړئ نو هغه څنګه کې تاسو به راسئ خپله لوګو به څه کوئ پیدا به کوئ. نو زه به دلته راسم یو لوګو به وګورم کومه لوګو ما سره دلته وي نو انشاءالله زه به وریم دلته به راسره څه لوګو وي خو زه به دا لوګو را پیدا کړم دا لوګو هم دلته پیدا کړی نو تاسو به راسئ خپله لوګو به څه کوئ ورته انتخاب به کوئ. فرض که ما دا لوګو ورته انتخاب کړه انزرټ مې کړه او بیا څه کوئ اوکې کوئ. اوس تاسو وګورئ ستاسو لوګو به په هر هغه کې څه وي راغلی وي. تاسو کولی شئ خپله لوګو څه کوئ دلته راولئ. ښه دا خو صحیح ده تا خو لوګو راوستله یو دلته بل موږ سره آپشن ریموو واټرمارک که چېرته دا بیرته غواړئ چې ریموو کې لرې کې ریموو واټرمارک کلیک کړه بیرته تر واټرمارک به بیخي لرې سي. ښه یو کس وایي چې زه غواړم دلته څه کومه دلته ګوره نورې واټرمارک هم درته اچولي دي چې لاندې راښکته شي دغه آپشن د سیف سلیکشن ټو واټرمارک ګیلري دا څه کار کوي یو کس وایي چې زه غواړم یو واټرمارک جوړ کړم او دلته یې صف کوه او همیشه چې هر کتاب لیکم بیا ضرورت نه چې زه واټرمارک جوړ کړم ډایرکټ راسم دلته لکه دا کانفیډنشل کلیک پې وکړم او ډایرکټ ماته واټرمارک واخلي هغه بیا څنګه کوي بیا به تاسو راسئ یو نوی هغه به واخلئ کنټرول ان یو نوی ډاکومنټ واخلئ. نوی ډاکومنټ چې واخیسته انزرټ ته به راسئ انزرټ نه به پیکچر ته راسئ پیکچر نه به راسئ خپله لوګو به څه کوئ انتخاب کوئ دا هم چې انتخاب کړه انزرټ یې کوئ دا هم چې انزرټ کړه نو صفحه کې څه کوئ خپله لوګو دا څه کوئ لږ برابره کوئ دا هم چې برابره کړه نو تاسو کولی شئ کته او پورته چې هر څه کوئ پې خو دا به منځ ته برابر کړئ چې نه ډېر سر ته راسي نه ډېر کته ته څه شي را به سي. نو دا باید تاسو وکړئ. دوهم کار به څه وکړئ تاسو به راسئ چې دا فارمټ مینو چې کله تاسو لوګو راولئ فارمټ مینو به څه شي تیاره در سره راسي بیا به تاسو فارمټ مینو کې دا بیهایند ټیکس دا به لوګو به د انتخاب کې بیا بیهایند ټیکس ورته انتخاب کې مطلب دا به لوګو به د انتخاب بیا به راب ټیکس ته راسي او بیا به بیهایند ټیکس انتخاب کې په دوم خبرې کړي دي. ښه دا چې انتخاب کړه اوس به څه کوئ اوس به راسي ډیزاین ټیپ ته ډیزاین ټیپ ته به راسي پیج مطلب واټرمارک ته به راسي واټرمارک کې اوس ګوره دا آپشن کار شروع کړه سیف سلیکشن ټو واټرمارک ګیلري دا چې انتخاب کړه په څه نامه باندې ورته هغه کوئ زه ورته لیکم چې محمدي ساختماني شرکت یا خالي محمدي ورته ورکوئ نو ورته لیکئ شرکت او دا څه کوي دلته که ډسکریپشن کې څه ورکوي تاسو ته وایي ګیلري دا چې واټرمارک دی بل څه اټو ټیکس ده نو تاسو ورته دا چې واټرمارک ده او کانفیډنشل په ځای څه وکړئ دا کټګوري کانفیډنشل کې ورکوي پروا نه کوي او که د په اړه څه د ډسکریپشن ورکوي معلومات ورکوي د په اړه چې دا د کومه ساختمان هغه ده مطلب دا لوګو ده نو نور چې کې سیف کوي دا هم چې کله سیف کړه ښه اوس تاسو راسئ د بلته تاسو به دلته واټرمارک کې به دا چی سوي دلته تاسو سره ډایرکټ څه شوي اډ شوي وخت نه ور سره اوس محمدي شرکت په نوم لوګو اډ څه ډایرکټ انتخاب یو کې چې څه واټرمارک خپل لوګو ورکړ سو بیا ضرورت نشته چې دا لوګو څه شي تاسو ذاتی پاکه کوي نو دا موږ سره چې دا آپشن دنده چې څنګه موږ بیرته څه دا مطلب څه کولای شو دا واټرمارک دلته ورکولای شو دایمي موږ استفاده کولای شو. نو دا موږ سره د واټرمارک موضوع که چیرته څه په درس کې څه پوښتنه وي یا څه داسې موضوع چې تاسو پرې نه پوه شوي نو په لاندې ویډیو په لاندې کمنټ کې ماته ولیکئ نو زه به انشاءالله په نوبت سره تاسو ته ځواب درکوم. نور مو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې.